ګورئ عزتمنو په دې یو حدیث شریف کې څومره زبردست او قیمتي نکته ده. حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته دا وصیت وکړي چې ای سعیده زه تا ته دا وصیت کوم چې د الله څخه داسې حیا وکړه لکه څنګه چې د خپل قوم د یو نیک سړي د یو معزز سړي څخه حیا کوي. څه مطلب؟ ګورئ زموږ د قوم زموږ د قام چې یو معزز سړی سړی د هغه مخ ته ګناه نه کړي، پلار مخ ته سګریټ نه څکي، پلار مخ ته نسوار نه کړي، پلار مخ ته فلم نه ګوري، پلار مخ ته پتې نه کړي، ورکې نه کړي. یعنی د خپل قوم د یو معزز سړی چې اوس یو بل نیک سړی راسي، یو غټ شیخ راسي، غټ عالم راسي، د هغه مخ ته پښې نه ځغي، د هغه مخ ته بې ادبه خبره نه کړي، د هغه مخ ته پالتو خنداوې نه کړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لکه څنګه چې د خپل قوم د یو معزز د یو نیک سړي څخه تا ته حیا راځي، حیا کوې، دغسې د الله څخه حیا وکړه. ګوره چې ته د پلار و مخ ته نسوار نه کوې، سګریټ نه څکې، نشه نه کوې، یو ګناه عمل نه کوې، دی نه چې ته د دې پلاره څه ویرېږې، ته د پلار د احترام او د قدر د اکرام د وجې څه نه کوې. الله خو ډېر د عزت د احترام او د قدر وړ دی. الله خو موږ تاسې پیدا کړي یو، الله موږ ته وجود را کړی دی، الله موږ ته سترګې او لاسونه را کړي دي، الله موږ ته پښې او غوږونه هر څه را کړي دي، الله موږ ته روزي را کوي، الله پر موږ څومره مهربانانه کوي. نو دا د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم وصیت دی لکه څنګه د خپل قوم د یو معزز سړي او مخ ته ته څومره حیا کوې، دغسې د الله مخ ته حیا کوه. دنیا او آخرت به دې ښایسته وي. لږ سوچ صرف پر دې باندې موږ تاسې وکړو، خپله مې دا خبره بیا په سمجھ کې راځي.